الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشست شروكو دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره، او الله سبحانه وتعالى دي ماتا دا حق ويلو توفيق راكي، او بيد الله سبحانه وتعالى من طول تباغيباني دا عمل كولو توفيق راكي. پدي نشست کی اولنی سوال يورور کرده چه مال یو کس مال راکو دا زکاة، دا مال چه ما رسو کورتا نو پلاره کی می ضرورت راگئی چه زن دا پارس شیع علم شخصی سشی تا ضرورت راگئی، نو آیا دا مال زپاقی کی استعمال اولی شمو بے چه کور تا ورشم پا دی که با بیا بے تا واپس کم وچه دا کارز کولی شمو کنه. الجواب چه او سڑی را ولگی بل سڑی لزکاة ورکی چه دا بتا تقسیمه پا غریبانانو و فقیرانو باندی یا پلانی و علانی تا بورسه، نو دا دا پلاس کی امانت شو، دا پلاس کی سشو امانت، نو دا دین سنیش اغسطه چی بیا با تو واپس ورکم. ولی زکر چی دا قرز اغسطه دی، دا دی مال نزان لقرز اغسطه دی، دا خلق سات دا قرز واغسطو کن چی زبا پوز دا خپل کارو کم و بیا بیدل ورکم، نو دا قرض تا سنگ دی مال نا علی او تا تر دی اجازت نیشتی. دا وکیل دی، وکیل خدا دی چی امانتگری زمواری، او وکیل با پا مال کی دومر تصرف کی سمر چی ہوتا اجازتی، نو دی اجازت خولا کس ندی ورکڑی چی تا بگیزان لقرض واخلا، دا اجازت خوی ندی ورکڑی و ندا چی بل لقرض ورک، او که سوک دا کار کئی نو دی بے پا خیانت کے واقع کی. نی ضرور تا منگ داوایو چی پتا لازم دی چی کرتا لسوک مال در کی چی تا داغی خیال ہو ساتی، داغی حفاظتو کی و بائی کی دومر تصرفو کی چی سمرتا تا اجازت ملاو شوی داغی نزیاد نا. او کچر تا دا کار دی کڑی نو دا اللہ نا بخانه گوڑو انشاءاللہ سبب بکی نیزه که چی دی مسئلین خبر نو او دی تاویلی کڑو چی زبا کی بیا اکدم آسی مگا پیسی، خو پا مستقبل کی دی قسم کارون نزان ساتل پکار دی. یو خوی پیسی تا تمیلو شوی تا سر امانت تا خودتا تا خوی دی اجازت نشتی جی تا تیزان لقرز واخلا، دی اجازت خو نشتی کن. والله اعلم. دا یورو سوال کڑی دی چی زمان مور پلار دا دی کال زکاة نده ویسته، زکاة پی کال پی پورش و زکاة نده ورکڑه، دقشانوی تیرشیوی کالوم کڑیو چی زکاة نو ورکڑه بیا ما ورکو، او ما سر دومره مال شتی دا زوی وی چی زخپل زکاة هم ورکم او دا دی مور پلار زکاة هم ورکم، نو آئے زد اگوی دا طرفنا زکاة ورکولی شمو کنه. الجواب اول خدا خبره دا ساتی چی زکاة ورکول دا اسلام پارکانو کی یولوی رکن دے، او دا دین پا فرائدو کی یو فریضه دا، او دا دین ورکول اکبر الکبائر کی رزی دا غٹو گناونو غٹ گناه دا. نو اول خو دیرور تا منگ دوائی چی تا بخفل مور پلار تا نصیحت کے چی دا گوری دا اللہ حق تے پا دی که با کمی نکوئی او دیل با حیلی نجوڑوئی پا دی که با سستی نکوئی، او چاچیم زکاة نده ورکڑه که دا یو کاری که دا دوی که دا هر سوی، نو پا دل عظیم دی چی توبو باسی اللہ تا واپس شی او دا دی طولو کلون اغا زکاة باورکی، دا طولو کلون زکاة باورکی، داری چی معاف شو زکاة. بلا مسئلہ بیا دادا داروی چیز دا گوی دا طرف نا زکاة ورکوم، نو سوک چی زکاة ورکی
د چا د طرف نه او هغه وکیل کړی نه وي، هغه وکیل کړی نه وي، د ځان نه یې ورکي، نو دا زکات نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه چې زکات عبادت دی او د عبادت دپاره نیت لازم دی. زکات عبادت دی او د عبادت دپاره څه پکار دی؟ نیت. نو هلته هغوی خو نیت نه دی کړی، ده ته خو یې نه دي ویلي ته زکات ورکړه که نه. پوه شوي تاسو په دې مسله کې؟ نو لازم دی چې لکه اوس ته زکات ورکړې زما طرفه، چې ما تا ته ویلي چې ته وکیلي ته زکات ورکړه، بیا صحیح دی چې ما نیت کړی دی. نو دلته مونږ وایو که چېرته دا مور پلار ده ته ووایي یا دی هغوی ته ووایي چې زه ستاسو د طرف نه زکات ورکوم او هغوی له اجازت ورکړي، نو دا زکات بیا څه دی؟ بیا صحیح دی، ځکه چې هغوی وکیل کو. زه بس زه صحیح ده ته زکات ورکړې زمونږ په ځای، دې کې بیا څه حرج نشتی. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې د یو سړي 4 ښځې او یو پکې طلاقه کي، نو دا کومه ښځه چې طلاقه کي د دې د عدت په دې دوران کې بل واده کولی شي او که نه؟ د طلاق عدت دی که نه؟ څومره عدت دی؟ 3 حیضه دی. 3 حیضه عدت دی. د سړي 4 ښځې کړي دي، یوه یې طلاقه کړه، 3 ورسره پاتې شوې. اوس وایي چې زه د دې عدت په دې دوران کې د بلې ښځې سره واده کولی شم او که نه؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، که چېرته د طلاق رجعي طلاق ورکړی، او رجعي طلاق دې ته وایي چې اولنی یا دویم، چې د هغې نه بعد دې د ښځه را واپس کولی شي، نو بیا دې ځای کې د علماو اجماع ده چې د هغه وخته پورې دا سړی بل واده نشي کولی چې څو پورې د دې ښځې د عدت نه ختم شي. ولې؟ ځکه چې څو پورې عدت نه ختم شوی، نو دا ښځه خو د دې خاوند ښځه ده که نه؟ خیال هم دی که نه دی؟ یو سړی دی 4 ښځې دي، یو یې څه کړه؟ طلاقه یې کړه، هغه عدت تېروي، دی وایي زه بله کومه 4مه. مونږ وایو نه، ستا لا 4 شتي، څو پورې چې دې ښځې عدت نه ختم کړی، هغه وخته پورې دا ښځه ستا ښځه ده. نو که عدت ختم شو، بس دا ښځه د نکاح نه څه شوه؟ ووته. اوس که دې 4م واده کوي نو کولی شي، ځکه چې د 4 نه زیاتې ښځې کول دا ناروا دي او حرام دی، او دا ښځه د ښځه نه څنګه دی 5مه کوي. حدیث کې راځي که نه په سنن ترمذي کې حدیث دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، چې هغه د یو کس تذکره کوي د غیلان ابن سلمه الثقفي رضی الله عنه. وی دی غیلان چې کله اسلام قبول کړو نو د ده 10 ښځې وي. پخوا جاهلیت کې د اسلام نه مخکې چا به 10 وي، چا به 15 وي، چا به 8 وي، چا به وي، او دا هغوی ته غټه د سړیتوب نښه به ښکارېده، سړي به ډېرې ښځې وي. دا خو نن سبا هر سړی یوې ته ناست او که نه؟ اوس که چېرته 2 واده تذکره مو وکړي، بس داسې اخوا دې خو وګوري چې پته نه چې څوک به ګزار کوي که څه کېږي. نو اوس هغه خبرې نشته، هغه پوښتنې ده. اوس وګورئ 10 ښځې دي، 10 ښځې. نو د ده 10 ښځې اسلام قبول کړو، فاسلمنا معه، ځوان زوی په اقل 10 اسلام قبول کړو، د بخپل اسلام قبول کړو، 10 سره اسلام قبول کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر وکړو ان يتخير 4 منهن، وی 4 پکې ځان سره پاتې کړه، 4 پکې ځان سره پاتې کړه او نورې څه کړه؟ نورې پرېږده. چې 4 نه زیات اجازت نشته دی مسلمان دپاره. ها دا د پیغمبر خاصیت دی چې هغه ډېر ودونه کولی شي، خو د عام امتي دپاره نه. او که چېرته داسې کړي، داسې بالفرض وایو، که چېرته داسې کړي چې د ښځه په عدت کې د بل واده کړی، نو دغه کوم عقد چې نوی تړلی دا باطل دی او دغه ښځه به پرېږدي، ځکه چې د عقد د نکاح د باطله ده، هلته بله ښځه اشتي 4مه.
نو که بیا ورسره وروسته د هغې عدت پوره شو او دی ورسره بیا نکاح کوي د سر نه به ورسره بیا نکاح تړي چې په هغې کې نکاح هغه شروع دي. بیا دې کې اختلاف دی که چېرته د هغه دریم طلاقي چې د هغې نه بعد ښځه بیا نشي راواپس کېدی الا دا که د بل خاوند سره نکاح وکړي. نو په دې کې هم بیا د حنابلو مذهب دا دی او د احنافو چې دې کې هم انتظار کوي چې څو پورې عدت نه یې تېر کړی. او شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه به هم دې له ترجیح ورکوله وي صحیح خبره دا ده چې انتظار به کوي. احتیاط هم دې کې دی انتظار دې وکړي چې کله عدت پوره شي نو بیا دې د هغې نه بعد بل نکاح وکړي. که چېرته دا څلورمه مړه شي نو بیا به پکې انتظار کوي بیا انتظار نشتی. او ځکه یو سوال کله نه کله داسې علما ذکر کوي وی هغه کم وخت دی چې سړی به پکې عدت تېروي هغه کم وخت دی چې سړی به پکې عدت تېروي نو هغه کم وخت دی. نو دا دوه حالاته شو یو دا حال دی سړي څلور ښځې دي څلورمه یې طلاقه کړه او بله کوي نه ښځې چې څومره عدت دی دی به ورسره عدت تېروي دی به انتظار کوي. دویم کوم ځای دی چې یو سړي یو ښځه واده کړي او هغه یې طلاقه کړه او د هغې خور په نکاح کوي نو دا خور هغه وخته پورې په نکاح نشي اخیستی چې څو پورې د اولنۍ خپل عدت نه یې پوره کړی. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما دا منښته کړې وه که الله ماله کاروبار راکو او زما کاروبار برابر شو نو زه به یو څاروی حلالوم او په غریبانانو به یې تقسیموم. او دویم کار به دا کوم چې ملګري به را جمع کوم او هغوی له به هم پروګرام کوم. نو دغه اولنۍ خبره وی ما پوره کړه. کله الله ماته کاروبار برابر کو او زما کاروبار سیټ شو نو یې ما څاروی حلال کو. دا دویم که وی زه لګیا کوشش کوم دا ملګري را جمع کوم خو نه کي یو پسې نښتی بل پسې نښتی. نو آیا دا منښته زه پرېښودی شم او که نه؟ الجواب ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منښتې نه منع کړې ده. اصل کې د منښتې په ځان باندې لازمول دا نه دي په کار. وجه دا دی چې یو سړی په ځان باندې هغه څه لازموي چې الله پې نه دي لازم کړي شریعت پې نه دي لازم کړي بیا به ورته ګرانه شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث دی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن النذر او په روایت کې راځي چې ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. نه څه شی مخکې کولی شي د تقدیر نه ورنه وروستو کولی شي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو که یو سړي منښته وکړه نو بیا خو پې لازم دي او پوره کوي به هغه څه به سرته رسوي چې څه یې ویلي دي الا دا چې هغه د ګناه منښته یې کړي نو بیا به یې نه کوي بیا به یې نه پوره کوي کفاره به ورکوي. بیا اوس راځو د ملګري د سوال له اولنۍ منښته چې ده کومه کړې ده چې زه به څاروی حلالوم او په غریبانانو به یې تقسیموم نو دا منښته خو عبادت دی او د دې پوره کول خو لازم دي. حدیث کې راځي من نذر ان یطیع الله فلیطعه. چا چې داسې منښته وکړه چې په هغې کې د الله اطاعت کولو د الله عبادت کولو نو بیا لازم پوره کوي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. نو دا خبره خو په ده لازم ده او هغه د رور کړې ده. ملګري را جمع کول د ډوډۍ دپاره دا واجب خو نه دی که نه او داسې عبادت هم نه دی د بلکې دا امر مباح دی. په اصل کې دا مباح کار دی جایز کار دی. نو د علماو په دې باندې اتفاق دی چې هر هغه منښته چې هغه په اصل کې مباحي نو د دې پوره کول واجب نه دي. په دې کې بیا تا سره دوه اختیاره دي. یو کار په اصل کې مباح دی واجب نه دی او نه عبادت دی نو تا سره بیا دوه اختیاره دي. یا دا منښته پوره که دغه شانو که څنګه چې دې ویلي او یا د دې په ځای باندې کفاره د قسم ورکه. دوه خبرې شو.
مثال پې تاسو له درکړم خبره به ښه واضح شي. یو سړی دا ووایي چې په ما لازم دی او ما په ځان لازم کړي چې زه به دا پلانې کپړه اغوندمه، دا پلانې کپړه اغوسته به د باندې واجب دی یا عبادت دی؟ ښه نو اوس به دی څه کوي؟ وایي ما خو منښته کړې، ما خو لازم کړي. یا دغه کپړه واغونده او یا څه چلو که کفاره ورکه. نو د ورور ته موږ دا وایو، یو خو دا خبره دې زده کړي چې لازم نه ده چې دی به دا ټول ملګري په یو ځای را جمع کوي. ملګرو سره دې رابطو کې چې څوک رالو رالو، چې څوک رانلو رانلو، او د ده غاړه ازادي شوه. لازم نه چې ټول به را جمع کوي. که دې دا منښته پوره کول غواړي، کوي چې نه بس نه پوره کومه، نو بیا په ده باندې څه دي؟ بیا پې کفاره ده، نه ګناهګارېږي دی سره، ځکه چې اصل کې دا کار مباح ته واجب نه دی. نو دی به بیا کفاره ورکوي، کفاره د قسم. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما قسم خوړلی دی خو جهر مې پې نه دی کړی، صرف مې په هغې باندې را شونډې وخوځولې بس، لکه آواز نه دی راوتی. نو آیا دا قسم به قسم شمارلی کیږي که نه؟ جهر پې نه دی شوی. په سوال تاسو ورسېدی که جهر پې نه دی شوی، صرف شونډې پې خوځېدلي. جواب: د قسم د پاره دا لازم دی چې قسم وشمارلی شي، چې قسم خوړونکی به په هغې باندې تلفظ کوي، یعنی جبه به پې خوځوي. او که جبه یې نه خوځولي نو بیا دا قسم به قسم نه شمارلی کېږي، ځکه چې په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي الله په دې موږ نه رانیسي. حدیث کې راځي که ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. الله زما امت په دغه خبرو نه رانیسي چې کومې په نفس کې اوړي راوړي، چې څو پورې په عمل نه کړی یا څو پورې خبرې نه کړي. لکه اوس یو سړی راشي تپوس کې، اکثر زموږ نه ډېر داسې تپوس کې وی هسې دې سوچ راته راتلو چې ښځه مې طلاقه کړه، خصوصا دا د وهم بیماریان چې نو په دې سره ښځه طلاقېږي؟ نه طلاقېږي. وایي دا چې طلاق باندې به لازم څه کې تلفظ به کې وی دغه شان د قسم مسله ده چې دې کې به ژبه خوځې، نو دا یاده کوي بیا شونډې خوځول د ژبې خوځولو نه هم زورور دي. ولې؟ ځکه چې شونډې د هغه وخته پورې انسان نشي خوځولی چې څو پورې ورسره ژبه نه خوځېدلي. یو سړی شونډې خوځوي او خبره کوي خو ژبه ورسره پکې خوځېږي که نه. په دې به یو دلیل ذکر کو. یو حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی زه د خپل بنده سره یم اذا هو ذکرنی، کله چې دا بنده ما یادی، وتحرکت بی شفتاه، او زما په ذکر باندې شونډې وخوځي. څه شونډې؟ د مطلب دا دی چې د شونډو سره ژبه خوځي که نه، هسې خو نه دي ویلي چې شونډې وخوځي. نو د دې نه دا واضح شوه چې د دې ورور دا قسم چې دی دا څه دی شوی دی، او په ده لازم دی چې دا پوره کړي چې څه ویلي دي. والله اعلم. د ورور سوال کړی دی چې ما دا اورېدلي دي چې زکات د رمضان په میاشت کې وویستی شي، نو دا ډېره غوره ده. خو چې اوس د زکات وخت د رمضان نه مخکې یا وروستو یې نصبه کوو. مطلب د ورور د سوال دا دی چې آیا د زکات موږ رمضانه پورې لیټ کولی شو، یا که د رمضان نه بعد کال پوره کېږي د زکات وخت راځي موږ یې را مخکې کولی شو؟ دا سوال دی. الجواب: اول خو دا خبره یاد ساتئ، د زکات خپل محدود وخت چې شریعت هغې دپاره محدود کړی دی، هغه وخت چې کله په هغې باندې کال پوره شي، سوای د زروعونه، ځکه چې زراعت کې به
ته په هغه ورځ زکات ورکوې چې کله میوه څه شي پخه شي وآتو حقه یوم حصاده په ورځ د شوکولو الله وی ورکوي د هغې نه علاوه چې کله کال پوره شو زکات به ورکوي او په دې کې به تادي کې تادي الله سوی سابقو الى مغفرة من ربکم سابقو تادي وکړئ د خیر په کار کې به تادي کې لیټ کېږي به نه ځکه چې د حالاتو څه پته لګي د ژوند څه پته لګي او د مرګ څه پته لګي چې مرګ څه ټیم راځي نو ځکه د خیر په کار کې سبا بل سبا کول نه دي په کار چې کال په زکات باندې پوره شو چې کال په زکات باندې پوره شو بس زکات ورکا نو دویمه مسله نه دی جایز لیټ کول د زکات د خپل وخت نه مګر د عذر دپاره یاده کړئ دا خبره یو سړی دی کال تیر شو د هغه په مال باندې او د زکات تر راویستو وخت شو نو د دې نه نشي لیټ کولی الا لعذر عذر څه ته وایي بیا لکه اوس مثال یو سړی د پارټۍ مو سره پیسې نشتي او د هغې د لاسه هفته میاشت زکات لیټ شوی بیا ورکومه نو هېڅ خبره نه خو چې عذر ورسره نه وي نو زکات نشي لیټ کولی درېیمه مسله دلته بله یاده کوي زکات د خپل وخت نه مخکې ورکول جایز دي زکات د خپل وخت نه مخکې ورکول جایز دي ښه څومره مخکې ورکول جایز دي 2 کاله مخکې ورکولی شي څو 2 کاله یا د 2 نه کم لکه حدیث کې راځي علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله عنه 2 کالو زکات اخیسته د څو 2 کالو اوس دې کې ضرور هغه جواب مو شو که یو سړی وایي چې زه په رمضان کې زکات وباسم او د زکات وخت د رمضان نه وروسته دی نو دی د زکات رامخکې کولی شي که نه شي رامخکې کولی شي نو د رامخکې کولو مسله خو واضحه شوه لکه اوس مثال کې موږ دا ووایو چې یو سړي باندې کال پوره کېږي د حج په میاشت کې چې هغه د ذوالحجې میاشت ده 12مه د عربۍ او دوی چې زه دا رامخکې کومه رمضان ته مخکې کولی شي که نه شي مخکې کولی شي بیا دا خبره هم صحیح ده چې صدقه او احسان د خلکو سره کول په رمضان کې غوره کار دی حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنی انسانو او په رمضان کې بیا ډیر زیات غنی و نو که یو سړی دا وایي چې رمضان د دې فضیلت ګټلو دپاره زه د خپل زکات را مخکې کومه نو په دې کې څه حرج نشتی خو مسله دا ده که چېرته د رمضان نه مخکې لکه اوس موږ وایو چې د یو سړي زکات په کوم میاشت کې دی رجب په میاشت کې دی خیال هم دی که نه رمضان راځي په 9مه میاشت کې که د عربۍ په 9مه میاشت کې د یو سړي زکات باندې کال پوره کېږي په 9مه میاشت کې نو د ده دپاره نه دي جایز چې دی رمضان ته لیټ کړي لکه چې د باندې خو کال پوره شو الا چې معذوري لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه او بله دا چې لازم نه دی چې رمضان کې به زکات صرف غوره کله زکات د نور اسبابو د لازم په بعضو حالاتو کې غوره شي لکه اوس به داسې ووایو لکه مصیبت راغی عام په یو علاقه باندې او خلکو باندې غربت راغی او یو حادثه راغله په داسې ټیم کې زکات ورکول ډېر غوره دي ځکه چې د خلکو ورته څه دی ضرورت دی بله دا ده که موږ ټول دې انتظار ته کینو چې هر سړی به په رمضان کې زکات ورکوي نو دا نورې میاشتې چې کمې دي غریبانو ته به هېڅ هم نه میلاویږي دې چې هلته هر سړی کوشش دا کوي چې ما زکات کله ورکړی رمضان کې نو چې هر سړی رمضان ته کېناستو نو دا باقي چې کمې میاشتې دي په هغې کې غریبانان هسې پاتې شو نو په دې مسله باندې ورسېدی او که نه کله ګوره د مصلحت دپاره زکات لیټ کول جایزي مصلحت د فقیرانو
دې دپاره نه چې رمضان ته یې لیټ کوم ځکه چې رمضان غوره دی، نه نه، مصلحت د غریبانانو دپاره. لکه غریبانان ورته میلاو نه شو، یو سړی دی زکات باندې کال پوره شو او غریبانان ورته میلاو نه شو، وی لږې لیټ کومه هفته بعد هغه پلاني علاقې ته ځم، هلته غریبانان دي، یا میاشت بعد هلته ځم، هلته غریبانان دي، هغوی له یې ورکومه. دا لیټ کول جایز دي که نه دي؟ دا جایز دي، ځکه چې دې کې مصلحت دی. والله اعلم. حاصل د دې جواب به ما ته څوک ووایي؟ یعنې دې جواب کې ما څو مسلې بیان کړي. اولنۍ مسله دا ذکر شوې وه چې کال پوره شو نو زکات ورکه. یو سړی د خپل وخت نه مخکې زکات ورکول غواړي نو ورکولی شي. څومره مخکې؟ 2 کاله. تاخیر کولی نشي، د خپل وخت نه لیټ کولی نشي الا د عذر دپاره او یا د مصلحت دپاره. مصلحت د غریبانانو پکې نو بیا یې لیټ کولی شي، د دې نه علاوه یې نشي لیټ کولی. دا اهم مسلې دي که او اکثر دې باره کې تپوس کیږي. او دا مسله پکې هم بیان شوه بارک الله فیک چې عام چې کوم د زکات مسله دا خو دا دی چې پهې به کال پوره کېږي ورکوي. الا د زراعت مسله شوه، نو زراعت کې چې په کومه ورځ میوه شوکې او پخېږي نو په هغه ورځ به زکات ورکوې. بارک الله فیک. د ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه دا خبره اورېدلې ده چې کله یو انسان اودس وکړي او دا اودس نه بعد سورة القدر وایي، سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر، چې څوک دا اودس نه بعد دا سورة القدر وایي ډایرکټ نو الله ورته د 40 کالو ګناهونه بخي. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب دا خبره کمزوري ده. الشیخ البانی رحمه الله په السلسله الضعیفه کې روایت راوړی دی او هغې ته منګړت ویلی، منګړت موضوع. نو کوم اذکار چې ثابت دي د اودس نه بعد هغه کول پکار دي، داسې په منګړتو خبرو پسې او په کمزورو خبرو پسې تګ نه دی پکار. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې د جمعې په ورځ یو سړی سوره کهف واوري بس، نو آیا دته به اجر د هغه چا میلاویږي چې څوک یې ولولي؟ یعنې جمعې په ورځ سوره کهف ویل پکار دي که نه؟ او دا سړی صرف واوري دته به اجر میلاویږي داسې لکه څنګه کم وي چې ووایي؟ الجواب دا خبره یاده کوي چې سوره کهف د جمعې په ورځ ویل د دې باره کې فضیلت او اجر راغلی دی، خو دا اجر او فضیلت د هغه چا په حق کې دی چې څوک یې ولولي. امام بهقي حدیث راوړی دی که نه؟ من قرأ سورة الکهف. ګوره من قرأ، قرأ څه ته وایي؟ لوستلو ته وایي که نه؟ نو یو سړی لولي او یو سړی غوږ ږدي. دا چې غوږ ږدي دته څوک قاري وایي؟ قاري خو ته څوک نه وایي که نه چې دی لګیا دی لولي، نه. نو که څوک دغه ثواب غوښته غواړي نو هغه به لازم سوره کهف وایي. الا دا د الله نه امید دی چې یو سړی دی هغه له بلکل تلاوت نه ورځي او کوشش کوي د تلاوت ته زده کولو. موږ داسې ووایو یو سړی دی کوشش د تلاوت ته زده کولو کوي او نه ورځي وله تلاوت، او د جمعې په ورځ یو سړي ته ناست دی او د هغه نه سوره کهف اوري، نو امید دی د الله نه چې الله به انشاءالله اجر لازم ورکړي، ځکه چې محنت او کوشش خو کوي که خو دغه اجر دغه فضیلت به ورته میلاویږي. دغه باره کې موږ نه شو چې او دغه به ورته میلاویږي. دغه چا خو من قرأ راغلی دی هغه حدیث کې، خو که څوک محنت وکړي نو الله د چا محنت نه ضایع کوي، چې کله پکې اخلاص شي الله د هغې څه نه څه ثمره ورکوي د انسان ته. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی چې یو سړی مړ شو او 15 زامن ترې پاتې شو او 10 ریاله دي، نو دا میراث به څنګه تقسیمیږي؟ د میراث دا مسلې چې دي دا پیچیده مسلې
ځکه چې په دې کې تپوس کول غواړي د کس نه نور خپلوان پکې دي. لکه اوس ګوره دلته دې سائل موږ ته دا ونه وي تپوس کوونکي، صرف دا وي 15 زامنې دي. نو سوال دا دی چې د دې زامنو سره د دې سړي مور پلار شتي که نه؟ دا کوم سړی چې مړلی د ده نه خو 15 زامن پاتې شو، خو د دې سړي مور پلار شتي که نه؟ ښځه یې شتي که نه؟ دا پکې اهم دي. ځکه که چېرته د دې مړي مور پلار موجودي او یا یې ښځه موجوده وي، نو اول به د هغوی هغه حصه هغوی ته میلاو شي، باقي به په زامنو تقسیمیږي. موږ به داسې ووایو چې مور پلار یې شتي ځه، نو که مور پلار یې نو الله وی ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. الله وی مور پلار دواړو دپاره شپږمه حصه ده د هغه مال نه چې د مړي پرېښودی دی. که چېرته د مړي بچي، نو د مړي خو بچي شتي 15 زامنې دي که نه، نو مور پلار ته کومه حصه میلاو شوه؟ شپږمه. او موږ به دا ووایو چې د سړي ښځه م شتي، دا چې مړ شوی د ښځې شتي، نو هغه ښځې ته به څویمه حصه میلاویږي؟ 8. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. که ستاسو بچي الله بیا به 8 حصه میلاوي، بچي خو شتي، نو 8 حصه به مو ورته میلاویږي، باقي به بیا تقسیمیږي په دې هلکانو باندې. که صرف هلکاني نو په ټولو باندې به یو شان تقسیم شي، او که جنکۍ پکې یا جنۍ پکې، نو جنۍ ته به د هلک د حصې په اندازه نیمه میلاویږي. اوس دا موږ ته دې رور نه دي ویلي چې مور پلار یې پکې شتي او که نه، او یا ښځې شتي او که نه. او که څنګه دی وایي چې صرف 15 هلکان دي، نو بیا خو واضح ده چې په ټولو باندې به یو شان تقسیمیږي او 6 د ټولو رسي. دلته یو فایده، که پلار د دې مړي نه وي، داسې فایده ذکر کوم، او نیکه یي، که پلار نه او نیکه یي، نو نیکم بیا دلته د پلار په ځای باندې کار کوي، ځکه چې نیکم پلار حسابي. د فایده د ساتي په علم د میراث کې نیکم د پلار په ځای کار کوي چې کله پلار نه وي. والله اعلم. تاسو پوه شوئ په دې مسله؟ ای میراث د مسلې نه ده، ګوره سړي دماغ سم بندوي. او د ګران علم د علم الفرائض اکثر د طالبان چې جامعاتو کې سبق وایي یا مدرسو کې، نو چې کله د استاذ دا پیریډ راشي، نو په دې کې بیا اکثر چې داسې اوده پراته وي پکې، بس دا ډېر ګران تقسیم وي. دا خو اسانه مسله موږ به ډېره ګرانه مسله پکې راشي. داسې ګرانه مسله پکې راشي، سړی مړ شو او د هغه نه 2 خویندې پاتې شوې، د پلار د طرف نه 1 خور پاتې شوه، د مور د طرف نه 4 زامن پاتې شو، 3 ښځې پاتې شوې، او پلار یې مشتي او مور یې مشتي، او د دې سړي 3 ښځې او دومره مال. او دا ډېرې اوږدې مسلې، ځکه د علماو قدر کوئ. چې علما نه وي که نه، دا خبره یاد ساتئ، وایي چې علما نه وی نو خلک به د زناورو په شان وي، ځکه چې د ژوند تېرولو طریقه د علما موږ ته ښایي. حتی علما لر که ختم یې که، او د علماو درسونه بند که، او د علماو خبرې پرېږده، نو ته د څه شي ژوند تېری؟ څه شي ژوند تېری؟ موږ ته خو یعنې د اودسماتي آداب راته علما بیانوي. یو سړی وایي چې دا خو قرآن او حدیث باندې کړي، نو دا قرآن او حدیث ولې تا ته وحي شوي ده؟ صحیح ده، قرآن او حدیث کې راغلي، نو قرآن او حدیث تا ته وحي شوي ده؟ څه تا ته څوک بیانوي قرآن او حدیث؟ علما یې بیانوي که نه. په خپله خو تا کې دومره دغه نشته چې لاړ شي ځان له یې زده کړي، خو یو عالم درته لګیا بیانوي یې، ځکه د علماو قدر په کار دی. الله یې زموږ د علماو حفاظت وکړي. هغه مسئلې له بیا وروسته راځو، دا به ما ته وروسته رایاده کړي. یو ورور سوال کړی دی چې د محرم په میاشت کې دا خلک وایي چې نکاح مکروه ده، دا خبره صحیح ده او که نه؟ دا د محرم میاشت ده که وایي په دې کې به نکاح نه کوې، دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، په دې کې هېڅ ګناه نشته او نه کراهیت شته
چې یو سړی د محرم په میاشت کې نکاح کوي د هغې یو څو وجې د اولنۍ وجه اصل اباحت دی په یو کار کې اصل دا دی چې دا کار مباح دی او جایز دی چې څو پورې دلیل نه یې راغلی او په هغه دلیل کې دا نه چې دا حرام دی یا مکروه دی د هغه وخته پورې ورته نه موږ مکروه ویلی شو نه ورته حرام ویلی شو او په دې څه دلیل نشته. دویمه خبره دا ده اجماع د علماو د په دې باندې اجماع سکوتي مو کوته وی خو اجماع د په دې باندې د اوسه پورې یو عالم هم دا نه دی ویلي نه په پوخانو کې نه په وروستنو کې نه په صحابه کرامو کې نه په تابعینو کې نه د دین په مشرانو کې چیرې په دې ورځو کې نکاح د محرم په میاشت کې نکاح یا حرامه ده یا مکروه ده یو هم دا خبره نه ده کړې. درېیمه خبره دا ده دا میاشت برکتي میاشت ده ځکه چې دا په اشهر الحرم کې راځي هغه څلورو عزتمنو میاشتو کې برکتي میاشت ده نو چې برکتي میاشت ده پکار خو دا دی چې سړی په دې کې نکاح وکړي چې برکت پکې میلاو شي ورته دې نه یېرېدو خو نه دی پکار چې په دې کې موږ نکاح نه کوو بدپالي به دلته نه کړي بلکې پکار خو دا چې سړی زه پکې نکاح کوم ځکه چې دا میاشت څه ده میاشت برکتي ده. څلورمه خبره دا ده که څوک دا ووایي چیرې حسین رضی الله عنه په دې میاشت کې شهید شوی دا شیعګانو دا خبرې مشهورې کړي دي چې په دې میاشت کې به نکاح نه کړي دا د شیعګانو خبرې دي. نو که څوک دا ووایي چې په دې میاشت کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی ځکه موږ دا کار کوو نو اولنۍ خبره آیا شریعت دا ویلي دي چې د چا په مرګ باندې دومره غم وکړه او دومره ویره او ماتمونه وکړه چې په کلونو کلونو بیا دا قصه دې چلوه او بیا په هغه ورځو کې چې هر کال لازي ته به نکاح نه کېده چې د شریعت ویلي. دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات محبوب دی موږ ته که حسین رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی د ربیع الاول میاشت وکنه بیا خو پکار دی چې ربیع الاول په میاشت کې واده نه کېدی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او که داسې موږ غم را تازه کوو نو بیا خو بالکل دا ودونه پرېږدو ځکه چې هر میاشت کې مشران صحابه کرام او علما او دا مړه شوي دي او موږ دا غمونه داسې را تازه کوو دا ټول غیر شرعي کارونه د شیعګانو نه اخیستې شوي خبرې دي دا ټولې. بلکې بعض علما دې له ترجیح ورکوي وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه واده د فاطمه رضی الله عنها سره دا د دریم کال د هجرت په دریم کال محرم په میاشت کې شوی دی. د علي رضی الله عنه نکاح د فاطمه رضی الله عنها سره دا کله شوی دی د هجرت په دریم کال په اولنۍ میاشت کې. څنګه ناروا شو نو دا خبره هسې بې دلیله ده والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې یو زنانه یو ماشوم له پی ورکي د مور شو د رضاعت نو آیا دې مور ته برخه میلاویږي په میراث کې او که نه چې کله دا هلک مړ شي دا چاله چې پی ورکړي دي او د هغه بچي او ښځې نو دې ښځې ته پکې برخه میلاویږي که نه دې کمې چې وله څه پی ورکړي دي الجواب نه میلاویږي ورته ځکه چې شریعت د رضاعت مسله دا سبب نه دی ګرځولی د میراث اخیستو دپاره نو دې زنانه ته په میراث کې برخه نه میلاویږي که د دې مړي نور وارثان یي او که نه یي په بل سبب سره دا اخیستی شي اوس کېدېږي که دا چې پی ورکړي دا نیا یي نو بیا ورته په دې په میراث کې حق میلاویږي چې نیا ده یا مثال کې خوري په نسب کې خو صرف د رضاعت په وجه دې ته برخه په میراث کې نه میلاویږي والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه قرضه واخیسته په ریالونو کې اوس یې هغه له زه واپس په روپو کې ورکولی شم او که نه دا ډېر اهم سوال دی. الجواب اصل دا دی ګوره اصل چې په ریال کې د قرض واغستو نو ریال واپس ورکا روپو کې د واغستو په روپو کې ورکا په ډالر کې د واغستو په ډالر کې ورکا دا اصل دی. خو که یو سړی وایي چې نه منګې ما اغستی دی په ریال کې او هغه له په روپو کې ورکومه وایي منګې یې داسې کوو نو بیا جایز دي خدای دپاره یو څو شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې دواړه به په دې باندې راځي
هغه اولنی عملې والا اچھا چې قرض ورکړی دی چې هغه په دې باندې څه شي چې هغه په دې راضي شي چې او مال یې په روپو کې راکا یا روپۍ ورکړي دي مال ریالونه راکا چې دوی پې راضي او دویم یدن بید لاس په لاس تاخیر به پکې نه وي لاس په لاس دواړو اتفاق وکړو دا واله رو رها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې بعض صحابه کرامو ته یا رسول الله منګه دراهم ورکو او دینار اخلو درهم ورکو دینار اخلو دا جایز دی او کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا باس د کیس حرج نشتی خو دریم شرط ګوره دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان تاخذها بسعر یومها دریم شرط پکې څه شو په کم ریټ به اخلي کم ریټ چې اقا ورځ چلیږي دا نه چې هغه وخت کې ما چې تاله قرض درکو روپۍ په څو وه ریال په څو نه نه هغه وخت به نه ګوري کم وخت به ګوري دا کم ریټ چې چلیږي نقصان به نه ورکې دا خو مزې شوي عمله بدله کوو هغه ریټ به لګو هغه وخت کې چې کم و نه کم ریټ چې په هغه وخت کې چلیږي نو بیا جایز ده او په دې کې ټولو کې شرط دی تقابض فی المجلس په مجلس کې لاس پلاس د پیسې به دوی ورکي او بیا به په زړه کې سنۍ یو بل ته او دا هغه ورځې په ریټ به یې ورکي بیا هېڅ خبره نه جایز دي دلته اهمه مسله او اهمه دا اتفاق به د اول نه نه یې کړی خیال هم دی که نه لکه ته ما پسې رالې ماله څه راکې قرض دې ماله راکړو زه ریاله میاشت بعد یې ماله راکړه میاشت بعد ما تا ته وویره په روپو کې درکو او دا نور شرطونه پکې وو جایز دي که نه جایز دي چې شرطونه پکې ښه تا ماله زه ریاله راکول او بیا دې ما ته دا ووایي چې علم به یې په روپو کې ولې نه جایز شرط ولګو د اول نه دلته خرڅوي روپۍ په روپو باندې پیسې خرڅې شوې په پیسو باندې او لاس په لاس نه دي تاسو زما په دې مسله ورسېدي که نه که ناسې سر دې زړه کوئ پیسې چې په پیسو خرڅې نو په کې شرط دا دی چې لاس په لاس به وي څه شرط دی پکې لاس په لاس به او چې موږ اتفاق وکړو چې دا پیسې به بدلو په دغه پیسو باندې نو دا خو موږ لاس په لاس ونه کړه دا معامله که نه ورسېدی که نه چې مخکې نه پکې اتفاق نه شوی دا ګوره اهمه خبره اچانک بس دوی داسې ووایي چې زه به تاله دا واپس درکړم په دې پیسو کې به هېڅ خبره ده لیکن اول نه اتفاق کوي بیا سود دی بیا ناروا ده اول نه به دا اتفاق نه کوي والله اعلم دی ورو سوال کړی دی وی زما یو ملګری زما نه قرض غواړي او ما ته دا وایي چې ما له قرض راکړه کله چې قرض در واپس کوم نو تاله به زه هدیه هم درکړم تاله به زه څه درکړم هدیه دا جایز دی او که نه الجواب ته د چا نه قرض والې او بیا دا قرض واپس ورکې او د هغې سره زیاتې پیسې واپس ورکې یا بله څه هدیه ورکې بغیر د اتفاق نه او بغیر د شرط نه نو بیا جایز دي بلکې دا غوره کار دی لکه اوس ته ماله زه ریاله راکړي زه به تاله واپس زه ریاله درکوم خو ما ته ووایي دې سړي ما سره ښه کړي دي راشي 1100 ورکړه جایز دي که نه دي تاسو وایئ جایز دي ځکه چې اتفاق نه دی شوی دا شرط پکې نه دی تړلی شوی حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی جابر رضی الله عنه وایي زه رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او هغه په جومات کې و وی ما ته وی چې 2 رکعاته وکړه وکان لی علیه دین زما قرضه و په هغه باندې فقضانی وزادنی قرض یې راکړو او زیات یې ورسره هم راکړي قرض یې راکړو او څه چې وکړو زیات یې راکړي نو بغیر شرط نه زیات ورکول جایز دي خو دا ورور وایي ما ته را ملګری وایي چې زه به دله واپس درکوم بیا به هدیه درکړم ولې نه دي جایز مخکې نه اتفاق دی او دا قانون یاد ساتئ هر قرض چې فایده راکاږي دا سود دی
هر قرض چې فایده راکاږي دا څه دی؟ سود دی. نو اتفاق کی زه به تاله هدیه در کوم، دا هدیه چې دی دا زیاتي یې دا سود دی که نه. دلته یو بله مسله ته ذکر کړم، هسې ذهن ته مې راغله، تاسو ته په علم کې اضافه وشي. لکه اوس یو کس دی هغه بل له قرض ورکو او بیا ځي د هغه کره ډوډۍ خوري، نو دا کوم قرض یې ورکړی دی دا قرض به واپس علي سره د دغه ډوډۍ دا کمې چې خوړلې دا کوم فایده یې راښکو ده که که چېرته دا داسې وي چې عام د دوی د قرضو نه مخکې هم دا لینډین یو بل کره راتلو نو بیا خو پکې څه حرج نشته. او که دا لینډین د قرضو سره سټارټ شوی ورته ویلي چې زه به تاله قرض درکړم بیا په مخه سلام اچوه مازدیګري کې پلانیه هغه ورته راځئ پهله چای به وڅښو. لکه امام ابو حنیفه رحمه الله بارک راځي دغه ګوره مشرانو د تقوا وی چې د چا نه به قرض واغستو د هغه د دیوال سوري ته به هم نه کېناستو، د چا نه چې به قرض واغستو نو بیا به د هغه د دیوال سوري ته هم نه کېناستو، ځکه چې دا قرض خو فایده راکوي بیا ماله. ورسېدي په دې مسله کې دی ورو سوال کړی دی چې زه یو جومات کې امام یم او خطیب هم یم، کله زه درس ختم کړم نو یو ورځ به درس ختم کو او په درس کې مې د صدقې باره کې خبره وکړه، نو یو کس پکې ډېر متاثره شو، نو د مانځه نه بعد یې څه پیسې راوړې مال یې راکړې چې هغه پیسې لږې نه وي، نو یې ما وانغستې. یو خلکو راته وایي چې دا هدیه ده اغستې به دې خو ما وانغستې چې بیا به دا ټول خلک داسې کوي. ای زما دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب اصل دا دی ګوره د مسلې چې یو مسلمان ته مال رش او ده غوښتلی نه وي او لالچ یې نه وي کړی د دغې دا مال اغسته پکار دي. لکه حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه وی ما د عمر بن خطاب نه دا خبره اورېدلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله مال سره کول عمر له به ورکول، نو هغه به ورته یا رسول الله زما نه نور غریبانان ډېر شته هغو له یې ورکوه که نه؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته چې خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غیر مشرف ولا سائل. ای عمره چې دا مال درته میلاویږي او تا غوښتلی نه وي او ځان دې پکې ذلیله کړی نه وي، نو هسې درته میلاویږي اخلی یې که نه؟ دې کې څه دي؟ دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. نو مسلمان دپاره داسې مال اخیسته جایز دی، او واعظ او مدرس او چې درسونه کوي که دله څوک هدیه ورکوي نو دا هدیه دی قبلولی شي، په دې کې څه حرج نشته. بله مسله دلته اهمه مسله ده، دا ورور وایي چې زه درسونه کومه نو درس نه بعد ماله دې کس پیسې راکړي، دا اخیسته جایز دی. موږ خو چې اصل دا دی چې درس نه بعد تاله څوک هدیه درکوي جومات کسان راځي ردا والی هېڅ خبره نه دی کې، دا قبلولی شي. خو که چېرته د دې پیسو د لاسه بیا ته حق نشي ویلی او یا روزانه د پسې سیب راځي بیا او تنګی دی او رایدی درته چې یاره ما دله هدیه در کړې وه او ته بیا په درس کې حق نه وې نو بیا به یې ترې نه اخلي. که ستا په درس باندې اثر کوي، ستا په حق ویلو باندې اثر کوي، یا بیا د یو نیم سړي ته سړی ذلیله شي و دروند سړی دی، دروند سړی که چا سره څومره منډه ووایي خو د هغه دا خوی دی چې څوک ذلیله کوي نه. اوس سپک سړي د سره ښه وکړو نو بس بیا قیامت پورې به دې په شرمونو وشرموي، نه داسې سړي نه اخیسته ښه دي. ورسېدې په دې مسله باندې نو د ورور سوال دا و چې زه په دې جومات کې واعظ یم درسونه کومه او ما له خلک هدیې راکوي دا قبلولی شم او که نه؟ نو جواب یې دقه شو والله اعلم. اخرنی سوال به ستا هغه وایلو. څه سوال؟ یو سړی دی د هغه څلور بچي دي، هغه څلور ونه ودونه کړي د هغوی هم بچي دي او د څلورو هلکانو د پلار مړ شو.
پلار لا شتي او په زامنو کې یو مړ شو او بیا وروسته پلار مړ شو. اوس دا نوسي راپاسي وایي چې زمونږ په دغه مال کې برخه ده، ځکه چې زمونږ پلار خو هم د دې 3 کسانو ورورو، زمونږ د دې ترونو ورورو، نو ده پکې برخه رسي او که نه. الجواب، په میراث کې د حق اخیستو دپاره دا شرط دی چې په هغه ټیم به هغه میراثخور ژوندی، میراثخور به څه هغه به ژوندی، مړ به نه. نو کله چې دا سړی مړ شو، په دې 4 کې یو کس مړ شو او پلار ژوندی دی بره چې هغه د دې نوسو نیکه دی، نو لا میراث دته راغلی نه دی، نو نوسي څه غواړي؟ نو دوی ته برخه نه میلاویږي. یعنی شریعت کې دوی څه حصه نشته. په 2 حالاتو کې ورته حصه میلاویدی شي. یوه چې دې نیکه وصیت کړی، لکه د مال په 3 حصه کې وصیت کړی چې دا به زما د نوسو له به ترې ورکوي، خیال هم دی که نه؟ بیا به دوی ته مال میلاویږي. دویم چې دا ترونه خپل اتفاق وکړي، دا 3 چې کوم دي چې صحیح ده د دوی په شریعت کې داسې برخه نه ده راغلې، خو دا یو ښه سړیتوب دی او ښه کار دی او احسان کول دي، ځکه چې دغه زموږ د ورور بچي دي، نو موږ به په شریکه څه مال مقرر کړو، دوی له به یې ورکړو، نو دې کې هم بیا څه حرج نشتی، خو مقرره برخه یې نه میلاویږي. وجه دا چې دوی پلار د دوی د نیکه نه مخکې مړلی ورسېدی به که نه. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله باقي چې کوم سوالات پاتې شو دا به پر روان درس کې پوره کوو یا پر روان نشست کې. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.